السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په قرآن کریم کې په الحدید سورت کې 18 نمبر آیات کې فرمایي: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وای بشک خیرات کوونکې سړی او خیرات کوونکې ښځې او هغه کسان چې قرض ورکوي په قرض د نیک سره نو د دوی به دوچنده کړی شي دوی لره او دوی لره ثواب د دې دی. همدارنګه په سورة البقره نمبر آیات 204 کې فرمایي: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وای کوم خلک چې په شپه او ورځ په پټه او ښکاره د الله په لاره کې مالونه مصرفوي، الله سره وای د هغوی اجر دی، په هغو باندې به نه ویروي او نه به وای خفه کېږي. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی بېشکه ملایکې به آواز کوي وای د دروازې د اسمانونو نه او وای چې څوک به نن ورځ قرض ورکړي چې سبا ته بیا مومي، او بله ملایکه به آواز کوي چې ای د بني آدم ډلې تاسو لره مرګ لپاره پیدا یې او آبادي کوئ د خرابېدلو لپاره، یعنی تاسو نه خو د هر څه پاتې دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې ما تپوس وکړو د جبرائیل علیه السلام نه د صدقې لپاره کې. جبرائیل علیه السلام راته وویل چې ای محمد صلی الله علیه وسلم صدقه په اووه قسمه ده په اعتبار د ثواب سره: اول یو په یو، دویم یو په لس، دریم یو په اویا، څلورم یو په سل، پنځم یو په 100، شپږم یو په 900، اوم یو په 9,00,000. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای جبرائیل علیه السلام ما ته خبر راکړه په دې اووه قسمه صدقو باندې. او جبرائیل علیه السلام وویل و یو په یو ثواب هغه یعنی مالدار یا ظالم ته ورکړي نو دا یو په یو ثواب لري، او یو په لس یعنی هغه کس چې روغ وي، مطلب اقتصاد لږ خراب وي خو نور ټیک ټاک وي کار کولی شي، هغه ته چې ته ورکړي نو دا یو په لس ثواب لري. او یو په اویا هغه خپلوان دی چې یعنی ستاسو خپلوان یو غریب وي هغه ته ورکړي دا یو په اویا ثواب لري. او یو په سله یعنی هغه فقیران همدارنګه مسکینان کونډې یتیمانان دوی ته چې ورکړي دا یو په سله ثواب لري. او یو په 100 هغه ده چې ستا مور او پلار غریبانان وي ته ترېنه جدا یې هغو ته چې ورکړي دا یو په 100 ثواب لري. او یو په 900 هغه یو معذور ته ورکړي یعنی چې کار نشي کولی او غریب وي چې ته ورته ورکړي نو دا یو په 900 ثواب لري. او یو په 9,00,000 هغه یو طالب العلم ته ورکړي یعنی هغه طالب ته چې متقي وي چې دوی ته ورکړي دا یو په 9,000 ثواب لري. دغه د صدقې اقسام. همدارنګه شیخ احمد په خپل کتاب کې لیکلي دي وایي چې یو ځل صدقه ورکړه الله رب العزت به هغه کس ته 10 نعمتونه ورکړي چې 5 په دې دنیا کې او 5 په آخرت کې، چې هغه 5 په دې دنیا کې هغه عبارت دی له اول مال به پاک شي، دویم بدن به پاک شي یعنی دا کوم ګناهونه چې کړي دغه نه پاک شي، بدن پاکوالی مراد یعنی ګناهونه پاکوالی، او دریم دفع بشي د دنه مرض او تکلیفونه، او څلورم همیشه به د الله ذکر کوي ذکر سره به شوق پیدا شي، پنځم د مرګ په وخت کې به کلمه شهادت ورته په نصیب شي او د دنیا نه به ایماندار شي. الحمدلله. او هغه 5 چې په آخرت کې دي هغه عبارت دی له اول وای په ورځ د قیامت کې به ټولو باندې وای سخته ګرمي وي، وای په ده باندې به د صدقې سوری جوړي یعنی چې لمر ګرمي به په دې باندې نه لګېږي. دویم اسانه به شي ور باندې سختي د قیامت او حساب کتاب. دریم تله د نیک اعمالو به یې درنه شي. څلورم خدای به ده ته نورې 2 وزرې ورکړي چې پل صراط باندې الوزي په هوا کې. پنځم د الله به جنت ته داخل کړي او خپل نعمتونه به ورته ټول په نصیب کړي سره د دیدار، یعنی د خپل رب دیدار به ورته په نصیب کړی شي. سبحان الله. نو ای انسان دې فضیلتونو ته لږ فکر وکړه چې 5 په دې دنیا کې هغه کوم فضیلت ګناهونه به دې پاک شي، مال به دې پاک شي، ذکر سره به دې شوق پیدا شي او کلمه د شهادت به در پاک کې په نصیب شي، او قیامت کې به د ګرمۍ نه په امان کې سختي به در باندې نه او پولیس رات به درته آسان شي، تله به د اعمالو د درنۍ او الله سره به دیدار هم په نصیب شي او جنت ته به داخل شي.
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای هغه څوک چې سخي وي یعنی د الله په لاره کې صدقې ورکوي وای د هغوی قبرونو کې به رڼا وي او قبرونه به مطلب پراخ وي تر قیامته پورې. سبحان الله. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې سخي سړی دوزخ ته نه داخليږي مګر جنت ته داخليږي او بخیل سړی جنت ته نه داخليږي مګر دوزخ ته داخليږي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ تیرېده په یو کس باندې هغه د کعبې په دې پردو باندې ځان یې سګړن کړی او دعا یې کوله چې وایي یا الله په عزت د دې مکان او ماته مغفرت وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې عزت د مؤمن ډېر لوی دی عزت د دغې کوټې نه. هغه سړي ورته وویل چې ای د الله رسوله زما ګناه ډېره لویه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ستا څه ګناه ده؟ هغه سړي ورته وویل ای د الله حبیبه ما ته وایي الله ډېر زیات مال راکړی دی او د ژوند اسباب اسونه خو لیکن کله چې وایي ما نه یو کس سوال وکړي وایي ما ته لږ مال راکړه نو زما په مخ کې د اور شغله وچته شي یعنې ډېره غوسه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې لرې شه ای فاسقه ما په خپل اور مه سوځوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وخوړ وایي په هغه ذات مې دې قسم چې زما روح د هغه په لاس کې ده که چیرې 1000 کاله روژه ونیسي او 1000 کاله منځونه مو کړي بیا په حالت د بخیلۍ کې وفات شي وایي تا به الله نسکوره وغورځوي په اور کې. نو آیا د دې خبرې نه پوهېږي چې بخیلي کفر صفت دی او کفر په اور کې دی او سخاوت د ایمان صفت دی ایمان په جنت کې دی. الله تعالی دې موږ ټول سخیان کړي. د اسماء بنت یزید نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي راجمع به کړی شي ټول خلک په یو اوچت میدان کې ورځ د قیامت کې او اواز به وکړي یو اواز کوونکی چې څه شول هغه کسان چې د تهجد لمونځونه یې کول او څه شول هغه کسان چې صدقې به ورکولې او هغه مالونه چې الله به دوی ته ترې ورکړي. نو وایي دوی به پاسېږي او دوی به ډېر لږ وي او داخل به کړی شي جنت ته بغیر د حساب نه. بیا به حکم وکړی شي چې باقي خلک د حساب کتاب طرف ته روان شي. نو ای انسان دا نور ټول فضیلتونه یې پرېږدي یو فضیلت ته وګوره چې د قیامت په ورځ به ته پاسېږي بغیر له حساب نه د ټولو خلکو په منځ کې به تا ته چې دغه خلک دې جدا شي او تا به بغیر د حساب نه جنت ته داخلوي او نورو ته به وایي چې د حساب کتاب طرف ته. نو که چیرې په دې حالت کې ته بیا هم بخیلتوب کوې نو ته به ډېر بدبخته انسان یې. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ټول خلک شوقمند دي چې مطلب موږ جنت ته لاړ شو او وایي جنت چې دی هغه هم شوقمند دی. وایي یو د کسانو د هغه کسانو څخه وایي څوک چې وږي ته ډوډۍ ورکوي او تږي ته اوبه ورکوي او بربند ته جامې ورکوي یا د مسلمان نور حاجتونه پوره کوي نو جنت د هغه کس لپاره هم شوقمند دی چې دغه کس ماته راشي. سبحان الله. همدارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي صدقه ورکولو سره د الله غضب سړیږي او ناکاره مرګ نه سړی بچ کیږي. رواه ترمذی. همدارنګه بخاری شریف کې راغلی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي که ما سره د احد د غر په اندازه وایي سره زر وای نو وایي ما به دا امر نه و خوښ چې هغه د 3 ورځې تېرې شي او د هغه نه پس دی هېڅ هم ما سره باقي پاتې نه شي البته صرف دومره چې د هغه نه قرض ادا کړی شي. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي ما واورېدل وایي کوم مسلمان چې بل مسلمان ته جامې ورواړي وایي نو تر هغه پورې به الله جل جلاله د ده په حفاظت کې وي تر څو پورې چې یوه ټوکړه هم د ده په غاړه کې وي. رواه ترمذي. همدارنګه دا صدقه چې د ټول نه سخت څیز دی ځکه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي خدای ځمکه پیدا کړه وایي هغه په خوځېدو شوه نو بیا یې پرې غرونه پیدا کړل او ځمکه یې د ودرېدو حکم وکړ نو ځمکه ودرېده. فرښتې وایي چې د غرونو په سختوالي حیرانې شوې. هغوی پوښتنه وکړه چې ای پروردګار ستا په مخلوق کې د غر نه سخت څه شته؟ الله رب العزت ورته وفرمایل چې هو اوسپنه. بیا فرښتو پوښتنه وکړه چې ستا په مخلوق کې د اوسپنې نه هم سخت څه شته؟ الله ورته وفرمایل هو چې هغه اور دی. فرښتو بیا تپوس وکړ چې د اور نه هم سخت؟ بیا ورته وفرمایل چې اوبه دي. بیا فرښتو تپوس وکړ چې آیا ستا په مخلوق کې د اوبو نه هم زیات سخت څه شته؟ الله رب العزت ورته وفرمایل چې هو هغه هوا ده. بیا یې پوښتنه وکړه چې د هوا نه هم سخت څه شته؟ الله رب العزت ورته وفرمایل چې هو شته. هغه د آدم زوی چې انسان دی چې په ښي لاس سره داسې خیرات کوي چې چپ لاس یې هم پټ وي یعنې صدقه د ټولو نه سخت څیز دی. رواه ترمذي.
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه د مال نه کمای کوي، یعنی مال نه کم کوي، او کوم کس چې د چا خطا معاف کړي نو الله د دې عزت زیاتوي، او څوک چې عاجزي اختیاروي نو الله د مرتبه پورته کوي. رواه مسلم. یعنی د حدیث مطابق یعنی تاسو باور وکړئ چې کله هم تاسو صدقه ورکړئ تاسو د مال نه کم کمای نه راوړي، باور وکړئ هیڅ کله هم نه، بلکې مال هم یو په لس چنده سل چنده عین زر چنده کېږي، نو یو په سل زره کروڑونه بیرته نتیجه ترلاسه کېږي. باور وکړئ تاسو چې هر کله هم صدقه ورکړئ بیرته نتیجه حتما ګورئ. همدارنګه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سخاوت د جنت کې وي او ونه ده، وای کوم سړی چې سخي وي وای هغه څنګه به ونیسي او تر هغه پورې به نه پرېږدي چې جنت ته داخل نه کړي، او وای همدغه شان د بخل چې څوک کوي د دوزخ کې ونه ده دې څنګه به وای دغه کس ونیسي او تر هغه پورې به نه پرېږدي تر څو چې وای جهنم ته داخل نه کړي. او یو ستم فکر وی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ کله کېدای نشي چې کوم سړی د حرام مالو ګټي او دغه نه صدقه کوي او د صدقه دې قبول شي، وای نه داسې نشي کېدای. وای کچېرې د اعمال په خپل اولاد باندې تیر کې په خپل ځان باندې وای خرج کړي، وای دغه کې هم برکت ورته نشي حاصلېدلی. کوم سړی وای چې د مرګ نه پس دغه حرام مال پرېږدي وای دا به جهنم ته ورسوي. همدارنګه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې سخی د الله رحمت ته هم قریب دی او جنت ته هم او خلقو ته هم، یعنی د هر چا په نظر کې خرازي او نه لري وي، او بخیل سره چې د الله د رحمت نه لري دی، جنت نه لري دی او د خلقو نه لري دی او اور ته نږدې دی. او بشکه چې بخیل سره که بزرگ هم وي نو هغه جاهل سخی د الله ډېر خوښ دی د هغه بزرگ نه هم. رواه الترمذی. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زه تاسو ته داسې کس ونه ښیم چې د الله په نسبت ترین سړی وي. صحابه کرام عرض وکړ یا رسول الله وښایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وای د چا نه چې د الله د رضا سوال وشي او څه ورنه کړي یعنی تش لاس ولېږي، یعنی دغه کس د الله په نسبت ټول بدترین سړی دی. نو اے مسلمانانو د ټولو فضیلتونو ته په نظر کتلو سره تاسو خو نور له ځان سره فیصله وکړئ چې همیشه به صدقه ورکوو. دا ستاسو په مال کې کمی نه راولي او څومره نقصانات لري. جهنم د ځای د الله په نسبت ترین انسان ته جهنم ته به انتقالوي، اور به درته نږدې وي، خلقونه به لري. او دا خو ستا مال نه کموي چې ته وایې چې دا به یې کم کړي، دا نور هم زیاتوي، برکت پکې اچوي. هغه صحابه کرامو خپل مالونه ټول مالونه به د الله په لاره کې مصرفول. هغه یو واقعه د حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدقې لپاره وفرمایل چې حکم یې صدقه راوړه. او په دې ورځ ما وویل چې زه په ځین د ابوبکر صدیق مخکې کېږم، په کور کې مې چې څومره مال وای هغه مې نیمایي کې اورام یو. نو ابوبکر صدیق هغې چې وای په کور کې څومره مال وای هېڅ څه د ځان لپاره نه پرېښي، وای ما خو نیمایي پرېښه وای هغه ټول راوړه. وای هغې ورځ مې وویل چې زه به د ابوبکر صدیق نشم مخکې کېدی. نو هغوی ټول مالونه د الله په لاره کې مصرفول. نو ای مسلمانو ته هم کوشش کوه د الله په لاره کې مال مصرف کړي. نور فضیلتونه پرېږدي، یو فضیلت دی فکر وکړه چې الله به د قیامت پر ورځ ټول خلک راغونډوي او وایي به چې هغه کسان چې صدقې ورکړي او آواز به وشي وایي چې صدقې ورکړي دې جدا کړی شي او هغه بغیر د حساب نه جنت ته داخل شي او نور به د حساب و کتاب لپاره د دې فضیلت ته فکر وکړه. همدارنګه الله به د رحمت در باندې نازلوي، قبر کې به دې روښنایي، قبر به دې پراخوي. الله رب العزت دې وکړي چې د څخه وروسته همیشه صدقه ورکړئ او همیشه سخي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.